پروان او خوست ولایتونو کې پر لمونځ کوونکو د نامعلومو وسلوالو له لوري بریدونو کې 15 کسان وژل شوي دي. د پروان ځایي اوسیدونکي چې د دې پیښې په غبرګون کې په اعتراض لاس پورې کړی وایي چې تېره شپه په پروان ولایت کې ناپېژانده کسانو په لمونځ کوونکو بریدونه کړي چې شاوخوا 11 کسان یې وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د پروان سیمهیز چارواکي وایي چې په پروان او خوست ولایتونو کې پر لمونځ کوونکو بریدونه د طالبانو لوري ترسره شوي دي، خو طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي او دا کار د هوایي ځواکونو بولي. آمار آخری که ما در دسترس ما قرار گرفت 11 نفر در قضیه شام شهید شده و 6 نفر هم زخمی که زخمی رو به شفاخانه انتقال دادن. یک تعدادشان وضعیت صحیشان خوب و رخصت شدن و یک تعدادشان هنوزم تحت تداوی هستند. په ورته مهال په یوه بله پیښه کې د خوست ولایت په صبریو ولسوالیو کې هم د تراویحو د لمانځه پر مهال پر ولسي خلکو د نامعلومو کسانو لوري برید شوی چې له امله یې 3 کسان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. که څه هم د دې بریدونو مسؤلیت حکومت پر طالبانو او طالبانو پر حکومت اچولی دی، خو شنونکي وایي چې د سولې پروسې د سبوتاژ لپاره مشخص ادرسونه کار کوي او د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره د سولې هڅو ناکامول غواړي. د حکومت په داخل کې داسې کړۍ شته چې د سولې د سبوتاژ کولو لپاره دی کار وکړي. یعنې زه دقیق معلومات لرم چې په هوایي ځواکونو کې هم داسې خپلسري خلک است. ما مخالف از این بمبارد هستیم که در هر نقطه باشه، خصوصا در شفاخانه، خصوصا در کلینیک، خصوصا در جایی که مردم عام و مردم ملکی هستن و بر تداوی میان و برای درس میان که مکاتب است و این جایی است که باید هیچ گاهی مورد حمله قرار نگیره. سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره په جوماتونو، عبادت ځایونو او مقدسو سیمو باندې بریدونه د هغو تروریستانو او ترهګریزو افکارو د پلویانو کار دی چې نه غواړي زموږ سپېڅلي ارزښتونه هم د دوی د سیاسي موخو څخه محفوظ وي. په پروان او خوست ولایتونو کې په داسې حال کې په جوماتونو باندې ناپېژانده کسان بریدونه کوي او هیڅ ډله یې پر غاړه نه اخلي چې د شنونکو په باور دغه ډول بریدونه د سولې پروسې د تخریب او د سبوتاژ کولو په معنا ده.